د مهربان خدای تعالی د لوی نامې سره د سلام په پیل ستاسو پام راوړم د انډس نیوز نیټورک خبري سرویس ته. ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2023 د جنوري د میاشت 22مه نیټه او د اتوار ورځ ده چې د اسلامي کال 1444 د ورستۍ خور د یو کم 13مې نیټې سره سمون خوري. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لخوا څوکۍ پرېښودل او د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان سوګند پورته کول. ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکس په میعاد کې د 10 کلونو ریلیف په اړه د سینیټر مشتاق احمد څرګندونې. د سوات پولیسو لخوا د منشیات فروشو او جعلي عاملانو خلاف کارروایانې. مټه بازار کې د احمد پینټ اینډ هارډویر په نوم د یو دکان د سوځېدو پیښه رامخې ته کېدل. سوات کې د سرمایي سیلګرۍ سیلګرو خبرې اترې او د سوات غزلزاري سیمې غزلګو شاعر ارشد علي ارشد وړاندوی شعري ټولګه بڼاکه چاپ کېدل. د خبرونو تفصیل لرازو د ویلنډ شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره موږ سره مرسته کړې صحت هسپتال اینڈ صحت فارمیسی کالج. په صحت هسپتال کې د هر قسم ساده او پیچیده ناروغیو علاج د سپیشلیست ډاکټرانو په لاسونو کېدلی شي. د دې نه علاوه تاسو د صحت کارت د لارې مفت علاج نه هم فایده اخیستلی شئ. صحت هسپتال شینباغ کوزه درشخیله سوات. خیبر الکترونکس. د خیبر الکترونکس نه تاسو هر قسم الکترونکس سامانونه د 15 نه تر 20% رعایت سره ترلاسه کولی شئ. خیبر الکترونکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. پروپرائٹرز فضل اللہ اینڈ انعام اللہ. ایچ پی گروپ. ایچ پی ٹائلز اینڈ سینیٹری. ایچ پی فارم اینڈ پردہ. ایچ پی کارپیٹ اینڈ فرنیچر. ایچ پی ٹیلی کام سروس. ایچ پی گروپ مٹا سوات. ہیراگل سکول اینڈ کالج باغڈیری روڈ سمبٹ مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې تحلیل او نگران وزیر اعلی حلف پورته کولو وروستو وزیر اعلی محمود خان د ګارډ آف آنر ناپس خپله څوکۍ پرېښودلې. د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان نه گورنر خیبر پختونخوا غلام علي سوګند پورته کړی چې ورسره نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان ته د چاقو چوبند دستې ګارډ آف آنر هم پیش کړی. هر څوک د صوبایي او قومي اسمبلۍ ځینې ممبران د اسمبلۍ نه تحلیل کولو رای ورکړې وې، ولې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د خپلې وعدې مطابق د چیرمین عمران خان په وینا اسمبلي تحلیل کړې او له خپلې څوکۍ څخه یې لاس اخیستلي. د ملاکنډ ډیویژن او زمشو ضلعو د ولس لپاره د خوشحالۍ زیری. د سینیټر مشتاق احمد خان په وینا ملاکنډ ډیویژن کې د ټیکس استثنا کې د 2023 نه تر 2023 لپاره د هغوی قرارداد سینټ کې په متفقه ډول منظور کړی شوی. نوموړي د سیاسي جماعتونو د مننې ترڅنګ د ملاکنډ ډیویژن ولس ته مبارکي هم ورکړې ده. څنګه چې تاسو ته علم دی د تیر ګل پرس په 16 جنوري باندې ما سینټ اف پاکستان کې یو قرارداد پیش کړو چې هغه سینټ اف پاکستان متفقه طور منظور کړی. دې قرارداد کې ما د ملاکنډ ډیویژن پاټا او ارسټوایل فاټا یعنی قبایلی اضلاع مل ډسټریکټ د هغې د ټیکس استثنا چې د 2023 پورې د 25وي آئینی ترمیم تحت وا هغې کې توسیع د 10 کالو دپاره یعنی د 2023 نه د 2033 پورې د هغې مطالبه کړې وه. دا قرارداد متفقه طور د سینټ اف پاکستان نه منظور شو. زه په دې باندې د سینټ اف پاکستان شکریه ادا کوم. سینټ اف پاکستان کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي د هغې هم شکریه ادا کوم. د ملکانو ولس ته زه مبارکباد ورکوم، کانګریچولیشن ورته وایم. डी आई जी मलाकंड सजाद खान और DPO स्वात शफीउल्लाह गंडापुर पर हिदायतों द स्वात पुलिस लखवा जराइम पेशा नासिरों
منشیات پروشو او جعلي عاملانو خلاف کارروایانې روانې دي. 13 غنټو دوران د سوات بند پولیسو ایسیچو بند ایاز خان د پولیسو ټیم سره پیزاګټ بایپاس ناکبندۍ باندې د یوې رکشې نه د دیسي شرابو 14 بوتلې برآمد کړي او د رکشې ډریور گرفتار کړی. په یو بل کارروایي کې د خوازخیلې تانې ایسیچو میا سید رحمان مشهور تعویزګر کوټګر او جعلي عامل د ټیکدارۍ سیمې حسین علي نیولی چې له ولقې څخه یې د جادو ټونې بلها سامانونه تعویزونه او د ریکارډ رجسټر هم برآمد کړی شوی. نیول شوی جعلي عامل د 3 MPO لاندې جیل ته لیږلی شوی. ایسیچو میا سید رحمان د DPO سوات شفیع الله ګنډاپور لخوا د جرایم پیشه افرادو منشیات پروشو او جعلي عاملانو خلاف د نورو کارروایانو خبرداری هم ورکړی دی. په خبرونو کې وخت شوی د وړې شان دمې د دمې نه پس بیا حاضریږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर दा इदारा दस्तर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इलियास पनुम जोड़े शवी दा. इलियास जनरल अस्पताल और रिसर्च सेंटर द खैबर पख्तूनख्वा हाग आवाज़नी इदारा दा चरते ची दयो चद लांदी द कैंसर मरीजानो इलाज द कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास इलियास पर निगरानी की तरसर के दलेशी पर इलियास जनरल अस्पताल की द कैंसर पर शमूल देवश में नारोग इलाज के दलेशी. इलियास जनरल अस्पताल की प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी, चिल्ड्रन आर्थोपैडिक, फिजियोथेरापी और डेंटल सर्जरी शामिल दी. पता इलियास जनरल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर फेस 5 हैदराबाद पिशावर. मोबाइल नंबर दे 0346 90 32 405. په خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی مټه بازار احمد پلازه کې په احمد پینټ سټور کې د اور لګېدو پیښه رامخته شوې چې له وجې د لکونو روپو تاوان رامخته شوی. د دکان د مالک په وینا د دې نه وړاندې د دوی دکان نامعلومو غلو مات کړی هم و او دا ځل معلومیږي چې یاد دکان ته نامعلومو ملزمانو اور لګولی چې له وجې د لکونو روپو سامانونه او فرنیچر په مکمله توګه سوځېدلي چې دوی یې د لکونو روپو د زیان سره مخامخ کړي دي. دا جی تقریبا 20-21 लाख रुपए तावान शेयर है. बेगा د شپې 3 بجې مونږ ته ریسک والا ټلیفون کو 1122 والا او مونږ راغلو دنه مونږ ګډ بیا کولاو کو او اور لګیدل د کاونټر ار سره سی وی تقریبا 20-21 लाख रुपए तावान शेयर है जी बिजली सिस्टम زموږ ټول برابر د سرکټ او سټابلیزر هر څه چیز زموږ سټي بیټری زموږ دغه نه جدا پرته او کاونټر د ویخ نه لاندې ګیټ لاندې اور لګیدل د کاونټر ویخ ته هغه نه ټول اور خور شي. دینه مخکې چې سلور میاشتې مخکې تقریبا زموږ دکانوم مات شو هغه تقریبا د 8-10 लाख रुपए تاوان پای کې شهر جی. سوات کې د تازه واورو ورېدو وروستو د سرمایي سیلګرۍ لپاره راغلي سیلګرو د سوات کالام د واورینو غرونو او خوندورو نظارو د ستاینې ترڅنګ د هیواد په ولس غږ کړی چې که دوی غواړي په پرامنه ماحول کې د قدرتي حسن او ښکلاګانو د لیدلو نه خوندونه واخلي نو یو ځل دی لازمي د سوات او په خاصه توګه د کالام سیل وکړي.
आप देख रहे हैं कि लाइव स्नोफॉल हो रही है और आज कलाम में काफ़ी अच्छी खासी रौनक भी है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। हम इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है। स्नोफॉल देख के उनकी जो खुशी थी वो दोबाला हुई है। मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, हम भी यहाँ पे बर्फबारी एंजॉय करने बाहर निकले हैं। आज हमने सोचा कि ठंड ज़्यादा है, बाहर से किसी रेस्टोरेंट से अच्छा खाना खाते हैं, तो हम खाना खाने बाहर माल रोड पे निकल आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मौसम बहुत ही अच्छा है, स्नोफॉल को भी रात में हमने एंजॉय किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। तो ये होटल है, यहाँ पे व्यू देखें आप, हमने बहुत एंजॉय किया है। अभी हम रात को स्टे किया था हाजी साहब के पास, अभी हम बाजार जा रहे हैं शहर में, उधर एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आप भी आए, इसी मौसम में आए, इसी सीजन में बहुत मज़ा आता है। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अभी और मज़ीद एंजॉय करेंगे। आप भी आए, इंशाल्लाह विजिट करें। हम आए हैं कलाम, यहाँ मौसम बहुत खुशगवार है। रात स्नोफॉल को भी काफ़ी एंजॉय किया है। तो अभी हम निकले हैं सैर के लिए, मारिया होटल रिजल्ट्स पे हम आए हैं। तो काफ़ी अच्छा इनकी ट्रीटमेंट है, सारा रखने के इंतजाम अच्छे हैं। होटल की सफाई सुथराई भी काफ़ी अच्छी है। د سوات غزلزاري سیمې د رنگینو د حسن او ښکلاګانو شاعر ارشد علي ارشد د شاعرۍ وړمبۍ ټولګه بڼاکه چاپ شوې. په یاده شعري ټولګه کې په زړه پورې غزلې، نظمونه، هایکوګانې، لنډیزې او ټپې شامل کړل شوي دي. د دې سره سره د ارشد علي ارشد په یاده شعري ټولګه کې د سوات ولس محرومیو، دردونو، آهونو، سړیکو او په دې خاوره د ترهګرۍ د بربادیو ذکر هم په ډېر ښکلي انداز د شعر په ژبه کړی شوی دی. انډس نیوز نیټورک ته خپلو خبرو کې ارشد علي ارشد وایي چې هغه د خپلې وړمبۍ شعري ټولګې په بڼه کې په چاپ ډېر زیات خوشحاله شوی او ډېر ژر به د یاد کتاب د مخکتنې دستوره ترسره کولی شي. ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو د راتګ ستاسو د راتلو ډېره مننه، یو جهان مننه. خبره د کتاب ده، نو کتاب مې ډېر په محنت او ډېر په دغه او د ملګرو په تعاون سره چاپ شو، مارکیټ ته راغی. ډېر سخت خواهش مې و، اوس هم زه یم چې یاره زه خوب وینم کولی، لکه رښتیا راته نه ښکارېدل کې په لاس کې مې دی، خو زه یم چې خوب وینم که څنګه چل دی. او کتاب 94 صفحې دی او نظمونه دي پکې، غزلې دي پکې، ټپې مې پکې مې ورکړلي یو شپږو، یو دوه پکې د اردو غزلې دي. شاعري تقریبا د 2007-8 نه کومه او د 7-8 نه والا د دې ټایمه پورې چې څه مې لیکلي دي هغه مې په دې کې ورکړي دي. دا او تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.